ایران د احمدمسعود پر ځای د طالبانو سره خپل ملاتړ اعلان کړو. ایران ویلي څوک چې خپل کور کې جنګ اور تودوي او داسې ښه سوله چې راغلې وي نو هغه موږ ته هم په درد نه خوړل کیږي. خو ایران او د طالبانو ترمنځ له جګړې وروسته احمدمسعود یو څو تانې ایران او طالبانو پر ضد یې ورکړي دي چې بار بار غبرګونونه یې هم ښودلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او ایراني پولیسو ترمنځ له وروستي سرحدي جګړې وروسته د ملي مقاومت د جبهې مشر احمدمسعود د رومي د یو مشهور غزلې یو بنده ټویټ کړه: آیا ما تاسو ته نه وویلې چې هلته لاړ شئ ځکه چې زه ستاسو اشنا یم؟ دغه ټویټ پراخ غبرګونونه وښود او د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ یې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. له غبرګونونو سره سره د لومړي ځل لپاره د احمدمسعود د یو ټویټ محتوا په رسمي توګه د حقیقت په ډاګه کړ چې د احمدمسعود د جبهې او د ایران د حکومت ترمنځ اړیکې په ښه حال کې نه دي او د مسعود هڅې چې ایرانیان قانع کړي او له هغه سره مادي او اخلاقي ملاتړ وکړي ناکام شوي دي. خو پخوا به په افغانستان کې په دې 2 کلونو کې د رامنځته شوي پیښو په اړه د ایران د حکومت رسمي چلند دا وښوده چې د ایران حکومت له طالبانو سره د یو باوري ملګري په توګه چلند کوي او دوی د لویدیځو ملاتړ رژیم پر وړاندې په بریا ویاړي مناسب نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي حتی باری د طالبانو پر وړاندې مقاومت د امریکا پروژه ګڼي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو له خبر شئ نو خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر شرې.